زما نوم اسما محمود دی او زه د نوخار نه تعلق لرم. زمونږ په قرآن پاک کې د هغې په فرنٹ پیج باندې د هغې انټرنل پیج باندې کوم ډیکوریشن شوي ډیفرنٹ کلرز سره ډیفرنٹ ګولډن کلرز سره هغه ډیکوریشن پرپس چې کوم دی هغه ما په خپل ټیکسټایل میډیم کې او په خپل پروجیکټ کې ایکسپلور کړی دی. د ګرلز دپاره خو زیات تر ښه فیلډ دی ځکه چې ضرور نه ده چې اکثر داسې ګرلز دي چې هغوی جاب لرې نه شي کولی نو که دې فیلډ ته راغو او دی لرننګ وکړو د دې فیلډ کې څه نو هغوی سیلف بزنس هم سټارټ کولی شي. د فیمیل دپاره دا ډېر یو ښه اپورچونټي ده چې هغه دا زده کړه وکړي نو هغوی په یو خپل یو سیلف بزنس هم سټارټ کولی شي خپلې مرضۍ سره. کله چېرته هرډز پکې راشي کار درنه نه کېږي نو بیا څه وایې پرېږدی یې که نه؟ نه پرېږدو خو یې نه ځکه چې په دې کې پرېښل نه شو کولی. دا داسې کار دی زموږ چې سر ته به یې رسو چې سټارټنګ واخلو اینډ ته به یې خامخا منزل ته به یې خامخا رسو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. نوید بهزاد مردان نیوز پی کې نه ستاسو خدمت کې حاضر یم. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به ژوند به مو ښه تېرېږي. قدرمنو دا وخت راغلی ما مردان عبدالولي خان یونیورسټي کې چې کوم د پښتونخوا کالج آف آرټس دی په هغې کې نن د سټوډنټس پنځمه د ګریجویشن چې کومه شو ده هغه روانه ده. پکې چې کوم ماشومان دي سټوډنټس دي هغوی خپله د کار فاینل ډسپلی لګولې ده نو دا وخت هم زما سره یو سټوډنټ موجوده ده. دا کار تاسو د هغوی وینئ نو هغوی سره یو څو خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خپل لږ لنډ شان تعارف زموږ کتونکو سره وکړئ او د دې خپل کار حوالې سره هغوی ته مختصر وایئ. زما نوم اسما محمود دی او زه د نوخار نه تعلق لرم. زموږ او عبدالولي خان یونیورسټي پی سی اے فاین آرټ ډپارټمنټ کې زما سپیشلایزیشن دی ټیکسټایل ډیزایننګ کې د پی سی اے سټوډنټس یم او سپیشلایزیشن زما ټیکسټایل ډیزایننګ کې دی. زما ټاپک چې کوم دی هغه په اسلامیک آرټ اسلامیک الومینیشن او اینډ اسلامیک موټیو باندې دی. اسلامیک الومینیشن زیات تر خلکو ته پته نه وي چې اسلامیک الومینیشن څه ته وایي. الومینیشن هغه څیز دی چې کوم زموږ په قرآن پاک کې د هغې په فرنٹ پیج باندې د هغې انټرنل پیج باندې کوم ډیکوریشن شوي ډیفرنٹ کلرز سره ډیفرنٹ ګولډن کلرز سره د هغې موټیوس ډیفرنٹ طریقو سره هغې باندې اپلای شوي. هغې هغه ډیکوریشن پرپس چې کوم دی هغه ما په خپل ټیکسټایل میډیم کې او په خپل پروجیکټ کې ایکسپلور کړی دی. نو په دې کې مختلف دي لکه ټیکسټایل هم پکې دی انټیریئر ډیزایننګ هم پکې دی پینټینګ هم دی. نو تاسو ټیکسټایل ته ولې راغلئ؟ ټیکسټایل خو زما اصل کې بیسک چې کوم دی ما اف ایس سی کې چې کوم دی کمپیوټر ساینس ویلی ده هغې نه بعد 2 ایئر چې کوم دی نو ما ټیکسټایل سره څه لینک نو زما دا خوښ و خو زمونږ ما منځ کې څه ټریجډي شوي د هغې وجې زه ووکیشنل ټریننګ سنټر د فوجي فاونډیشن کې ما اپلای وکړه. هغې زه سلیکټ شوم چې زما کله هلته سلیکشن وشو نو هغلته ما ورک وکړو. زه بیا هلته نه راتلی هم نه شوم. ما جسټ 2 منت لپاره هلته اډمیشن کړی و. د هغې اډمیشن نه بعد هلته کې زما هغه ورک ډېر ایکسپلور شو. ما هلته کار ډېر ښه وشو. هغې نه ما ډېر ټیکنیک هلته نه زده کړو ډېر کار مې زده کړو. د هغې نه بعد زما ټیکسټایل سره شوق پیدا شو نو زه ټیکسټایل ته راغلم. پی سی اے ډپارټمنټ ما ته معلومات وکړو او دې ډپارټمنټ کې دلته کې ټیکسټایل کې سپیشلایزیشن کېدو نو زما شوق د هغې ځای نه سټارټ شوی دی او بیا زه ټیکسټایل ډیزایننګ ته راغلم. دا وخت موجوده څومره جینکۍ چې کوم دي ځکه چې موږ زیات تر وکتل نو جینکۍ چې کوم دي هغه ټیکسټایل کې نو دا وخت ګرل سټوډنټسونه دي او میل پکې شته او که نه؟ او جی مونږ ټوټل 14 سټوډنټس یو. په 14 کې مونږ سره 2 میل دي او بوایز دي او 12 چې کوم دی مونږ ټول جینکۍ یو. دلته موږ ګورو نو تاسو ټرک آرټ هم پې کړی دی دا دې سایډ ته چې دا موږ کوم ګورو نو دا تاسو خپله کړی دی او که نه ټیم ورک دی؟ دا څه ټیم ورک دی او څه مونږ خپله کړی دی. چې کوم زما ټیم سره ریلیټډ دی مونږ خپله کړی دی او څه زموږ ټیم ورک دی. زموږ ټیم چې کوم هغوی دی. آیډیاز چېرته نه راغلی؟ آیډیاز چې زما کوم دی زما د ټاپک آیډیا چې کوم دی زما انسپایریشن زما د قرآن پاک نه راغو چې زه ټایم هم قرآن پاک اوپن کړو او د هغې تلاوت کوم هغه به چې څومره ډیکوریټ و د هغې هغه موټیوس ته به چې ما کتل د هغې کلر سکیم ته به چې ما کتل نو زه به هغې اټریکټ کولم. دا آیډیا زما د قرآن پاک نه راغلی ده. د هغې هغه اټریکشن ما د آیډیا ذهن کې ایښې ده. دا لکه ګران نه دی؟ ګران هم دی ډېر هولي هم دی. دې کې ډېر څه ګډ وډ داسې مټیریلز یا موږ څه را مټیریل یوز کولی هم نه شو او ډېر ښه طریقې سره دا شو کول هم پکار و. ډېر ټف و زما دپاره دا ټاپک. کوم چې دې فیلډ ته راتله غواړي هغه بوایز وي ګرلز وي او دې خوا راتله غواړي نو تاسو خپله سیټسفایډ یې هغې ته به څه وایئ؟ او جی سیټسفایډ یو ښه خبره ده چې دې فیلډ ته راشي او د ګرلز دپاره خو زیات تر ښه فیلډ دی ځکه چې ضرور نه ده چې اکثر داسې ګرلز دي چې هغوی جاب لرې نه شي کولی نو که دې فیلډ ته راغو او دی لرننګ وکړو د دې فیلډ کې څه نو هغوی سیلف بزنس هم سټارټ کولی شي.
ضرور نه ده چې هغه لاړ شي میل سره کینی دا داسې فیلډ دی چې دی کې به ته میل سره هم ځې کینې به جاب پکې ډیزاینر سره به کینې پروفیشنل ډیزاینر سره به کینې پروفیشنل انډسټریز ته به ته ځې کافي انډسټریز ته به ځې د فیمیل دپاره دا ډېر یو ښه اپورچونټي ده چې هغه دا زده کړه وکړي نو هغوی په یو خپل یو سیلف بزنس هم سټارټ کولی شي خپلې مرضۍ سره صحیح ښه ستاسو بیسټ ټیچر زموږ ټول بیسټ ټیچرز دي ښه ټول مو بیسټ ټیچر دی صحیح ده خو څوک خو به داسې وي چې هغه به د ستاسو به ترنه ډېر انسپایر کړي مطلب تاسو به ډېره زده کړه کړي زموږ د ټیکسټایل زموږ خپل سپروایزر سره اسفندیار اسفندیار صاحب خو obviously ټول یادوي ښه جي یو تپوس کومه هغه ټایم راته لکه دغه کې چې کم ټایم تاسو بالکل تاسو ته ریالایز شو چې زه دې فیلډ ته راتله غواړم هغه ټایم کې د چا نه انسپایر وی او هغه ټایم کې د چا کار مو خوښ و څوک خپل ټیچر ګڼئ هغه ټایم کې زه هم سیکنډ سیمسټر کې او هغه انسپایریشن چې کوم هغه زموږ د یو میم او مس به د هغې ورک ته به ما کتل هغې فیشن ډیزاینینګ کړی اقرا یونیورسټي نه زما زیاتره چوایس ټیکسټایل خو بیا هم سم هاو ما وی چې زه به چینج کړم او چې کله ما د هغې ورک وکتو د هغې هغه لایف مې وکړو د هغې ډسپلی او د هغې هغه چې څومره ورک و هغې چې موږ سره څومره محنت وکړو څومره هغې موږ له کار وښولو د هغې نه بعد ما وی چې زه به صرف او صرف ټیکسټایل کې کار کوم کله چېرته هرډز پکې راشي کار دننه نه کېږي نو بیا څه وایې پرېږدې یې که نه نه پرېږدو خو یې نه ځکه چې په دې کې پرېښل نه شو کولی دا داسې کار دی زموږ چې سر ته به یې رسو چې سټارټینګ واخلو اینډ ته به یې خامخا منزل ته به یې خامخا رسو فردر به څه کوې فردر انشاءالله جاب دپاره به هم کوشش کوو اور ایم ایس ته اپلای زموږ داسې کتونکي به هم وي چې هغوی ته به اندازه نه وي چې د دې جابس کم ځای کې دي دا ټایم کې مونږ عبدالولي خان یونیورسټي پښتونخوا کالج آف آرټس کې ناست یو دلته خو به هم وي په دې نه علاوه نور داسې کم ادارې دي د دې نه علاوه ډېر ډفرنٹ یونیورسټیان دي جیسا کہ وومن یونیورسټي ده ثوابي یونیورسټي اور د هغې نه علاوه اوس چې زموږ ښه یو یونیورسټي ولا تاسو وایي اکنامک کالج اوپن شو پیرپیایي نوشهره کې ډېر زیات زبردست کالج دی ډېر ښه ورک کېږي اور دلته دې یونیورسټي کې هم کار ښه دی خو د هغې هم کار ښه دی ځکه چې دلته کې بیا لږ هارډ اینډ زیات شي فیسز وغیره شي اور د هغې هم فیسلټي ښه کافي ده نو هلته کې ایز ا ټیچر هم مونږ جاب کولی شو د هغې نه علاوه ډفرنٹ ډیزاینر سره مونږ کار کولی شو کمپنیز کې مونږ کار کولی شو کم انډسټریالي ډیجیټل پرنټس چې کوم مونږ کولی شو جوړو ورکو انډسټري د هغې کې زمونږ کار کېږي اور کور کې هم په زیاتر خپل هم څه مونږ کار روانولی شو بزنس پې کولی شو آنلاین بزنس پې کېږي ډېره زیاته مننه چې موږ له ټایم راکړو ګران کتونکو دا وه اسما محمود د تاسو د دې خبرې اترې اورېدلې د دې کار مو وکتو د دې چې کوم ټیکسټایل کې چې کوم ټاپک دی نو هغه د قرآنک ورسز او د هغې چې کوم موټیفس دي ډیزاینز دي پیټرنز دي نو زیاتر په هغې باندې وي او هغې سره سره دي ټرک آرټ هم دي کړی دی هغه هم تاسو وکتو کیلیګرافي هم دي کړې ده نو دغه ټول د دې موږ ستاینه کوو او د دې چې کوم همت دی حوصله ده نن هغې دې حد ته ورسول چې د دې نن فاینل تیسس ډسپلی شو انشاءالله دې ته به ډګري میلاو شي او د پاکستان دپاره به بحیثیت یو تکړه وګړی خپل خدمت چې کوم دی هغه به ترسره کوي همدې سره خپله خپرونه سرته رسومه انشاءالله د نوې خپرونې سره بیا ستاسو خدمت کې حاضرېږم